بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ جوړ به وي. راځئ نن په وړ پروګرام کې یو ډیره مهمه موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه عبارت ده له چی څخه د ریفرنس ټیب څخه. ریفرنس ټیب کې چې ډیر مهم دی هغه ټیبل اف کانټینټ دی چې څنګه یو فهرست جوړوای شو. نو د په خاطر چې موږ یو فهرست جوړ کړو په د خاطر ما څه لیکنه دلته راخیستې ده. نو دلته ما دا لیکنه راخیستې ده. تاسو به وګورئ لومړی د افغانستان باره کې څه لیکنه شوې ده. بیا د افغانستان کې د کابل باره کې، بیا هم په د کابل کې د یو ولسوالۍ پغمان په باره کې ده. اوس ما یو لیکنه کړې، نو زه به دا څه کوم، پغمان همدا صحیح ده، اګنور کوم ده، رایټ کلیک وکړئ، دا چې اګنور کړئ. ښه، اوس همداسې په بل هېواد مختلفه هېوادونه داسې مثلا لیکنه مې کړې چې تاسو ته زه مثال درکوم. زما هدف دا دی چې تاسو مثال، نو د دې لپاره زه راځم غواړم د دې ټیبل اف کانټینټ جوړ کړم. ټیبل اف کانټینټ کې یا فهرست کې لومړی شرط دا چې ته به عناوینو ته هیډینګ ورکړې. لکه څنګه زه راځم د لومړی هغه انتخابوم عنوان لکه افغانستان، دلته به اډ ټیکسټ ته راسې، دلته به لومړی لیول 1 یا هیډینګ 1 ورکړې. دا د انتخاب کې دا اصلي عنوان. دا اوس دته هم څه ورکړئ، هیډینګ 1 ورکړئ. کنټرول رایټ طرف ته کوي یا هم لیفت طرف ته کوي، هغه ستاسو خپله خوښه ده. ښه، راځم بل داسې عنوان کړم. دا اوس دا خو فرعي عنوان ده، مطلب په افغانستان کې یو ولایت ده، دته باید کوم هیډینګ ورکړو؟ دته دوهم هیډینګ ورکړئ چې دا فرعي عنوان ده. او کنټرول ای رایټ کوي، رایټ طرف ته راولئ، په منځ ته راولئ، دا ستاسو خپل چایس ده. بل راځم کابل کې، دلته یو بل هغه ده، ما یو ولسوالۍ لیکلې د پغمان په نامه. د پغمان ته که چېرته تاسو یو هیډینګ ورکوئ، تاسو به لیول 3 ورکوئ. نو تاسو کله لیول 3 ورکم، همداسې به راځئ دلته کته چې کته راسئ ایران ده. اوس ایران خو څه ده، دا خو اصلي عنوان ده. راسه ایران دا انتخاب که او دلته راسه دته هم لیول 1 ورکه. لیول 1 به دته ورکې. بیا به راسې څه ته، بیا به اصفهان، دا هم په ایران کې چې ده یو دنه ولایت ده یا ایالت ده، ولایت ده. نو دته به څه ورکې، دا خو فرعي عنوان ده د ایران، دته به دوهم حالت ورکې. او به ګورو چې درېهم هم شته کې که نه. نو درېهم خو دلته چې کې بل نشته. بیا راځو چې بل څه ده د انډیا. انډیا یو څه ده، یو هېواد ده که نه، اصلي هغه ده اصلي عنوان. دته به لیول 1 ورکې. لیول 1 چې ورکړې همداسې به کته راسې ډیلي. ډیلي هم څه ده، یو فرعي عنوان ده، دته به راسې چې ده ورکې لیول 2 یا هیډینګ 2 به ورکې. چې که چېرته تاسو سره داسې وي چې دلته ډیلي کې یو بل داسې ولسوالۍ څه راخیستې، هغه ته به بیا لیول 3 ورکئ. همداسې به کته راسئ، تاسو به وګورئ دلته بل پاکستان په نامه یو اصلي هغه ده، مطلب عنوان ده، دا به تاسو لیول 1 ورکئ. نو نور دومره بس، نور نشته راسره. نو زه غواړم د ده څه وکړم، یو دنه څه جوړ کړم، فهرست یې جوړ کړم. نو تاسو به دلته کلیک وکئ دلته، او زه کنټرول انټر وهم. دا لومړۍ صفحه چې خالي کوم، دلته مې چې خالي کړه، تاسو دلته ډېر متوجه اوسئ چې ځینې کسان دلته داسې کوي چې دا فهرست په خپل هغه جوړوي، مطلب لیکنه باندې جوړوي، خو داسې نه ده. تاسو چې داسې ورکړه، نو هغه ټیبل اف کانټینټ ته راسئ، ډایرکټ دلته یو ډیزاین ورته خوښ کړئ، هغه به تاسو ته څه وکړي، دلته زه غواړم دا ډیزاین ورته خوښ کړم، ډایرکټ ګوره ټیبل اف کانټینټ یې ماته جوړ کړه. ځینې کسان داسې کوي افغانستان لیکي، بیا دومره ډیش ورکوي، بیا دلته صفحه لیکي. دا شی ضرورت نشته. په وورډ پروګرام کې دومره اسانتیا ده چې تاسو ډایرکټ په یوه ثانیه کې خپل ټیبل اف کانټینټ جوړولی شئ. ښه، لومړی خو دلته افغانستان راغی، افغانستان کې بل فرعي. ښه، دا خو صحیح ده. نو یو کس وایي چې زه دلته غواړم خپل لیکنه ورته کوم، راسته انتخاب دلته یو لیکنه ورته هر څه لیکنه تا ورته کوي، لیکنه ورته کولی شي. نو صفحې به هم خپل اخلي چې مطلب افغانستان په دغه صفحه کې ده، کابل بیا معلومات د صفحه کې تاسو ته معلومات څه کوي درکوي. کنټرول ووهئ او ډایرکټ کلیک پې وکړئ، همغه صفحې ته هم څه کوي، بیایي ډایرکټ. نو دا د فهرست ګټه ده. زه راځم کابل ته هم یو هیډینګ 1 ورکوم چې دا هم یو اصلي عنوان ده. دا به تاسو انتخاب کوئ او بیا به څه ته راسئ، دلته ورته اډ کوئ او اډ کوئ. مونږ خو لیول 2، زه ورته یم لیول 1 ده. دا لیول 1 مې چې ورکړه، اوس تاسو وګورئ دا باید څه سي، اصلي عنوان ته راسي، چې مطلب دا اصلي عنوان نه دي چې ټول نه مخته بیا فرعي دي، بیا له فرعي کې بل فرعي چې د هغه له دنه هم څه کوي، مخته راځي. نو دا خو چې شو رانغی، تاسو به ته کلیک وکړئ او دلته اپډیټ ټیبل کلیک کړئ. اپډیټ ټیبل چې کلیک کړئ، دا اوکې کوي. دا به چې اوکې کړئ، دا به ډایرکټ تاسو سره چی سي، خپل څو دقیقې بعد به څه کړي، در سره اپډیټ کړي. خو دلته دلته اپډیټ پیج نمبر آنلی، دلته مونږ چې انتخاب خالی که پیج نمبر یې تغییر شو، تاسو ته پیج نمبر یې څه کوي، تغییروي درته یا اپډیټ کوي در سره.
که چېرته غواړې چې نه انټایر ټیبل ټول ټیبل را سره اپډیټ کا اوکې کا دا به څه کوي اوس ګوره کابل هم څه ته راغی هغه اصلي عنوان ته څه شو تبدیل شو یا هیډینګ 1 ته څه شو تبدیل شو نو دا تاسو کولی شئ اپډیټ ټیبل له دې ځای نه هم استفاده ترې وکړئ او د ځای نه هم د ګوره دلته بیا هم غوښتل غواړم چې دا ووایم چې دا لومړی تاسو ته که چېرته نمبر مو تغییر کړئ د کابل معلومات هم بلې صفحې ته واړول بیا اپډیټ کلیک کوي تاسو سره خالي دا پیج نمبر څه کی تغییریږي او که چېرته غواړئ چې ټول انټایر ټیبل کې کوم تغییرات راسي دا ټول اپډیټ شي تاسو باید بیا څه وکړئ دا بل اپډیټ انټایر ټیبل کلیک کوئ او بیا اوکې کوئ نو دا به تاسو سره څه شي اپډیټ به شي نو دا موږ سره په ریفرنس کې ټیبل اف کانټینټ چې زه باوري یم چې تاسو به دا ښه زده سوی نو که چېرته ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کوئ در سره او که څه مشکل هغه درته پیدا شوی نو کومنټ کې ضروري را سره شریک کړئ یا څه پیشنهاد وي او یا هم که چېرته دغه زموږ د یوټیوب چینل نوي مېلمانه یاست نو تاسو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو له نور ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ترې مستفید شي خصوصا هغه ملګري چې محصلین دي او غواړي مونوګراف جوړ کړي نو دا موضوع ورته ډیره مهمه ده نور هم په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت کې چارې